من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة براءت یا سورة التوبة. په اعتبار د ترتیب سره نهم نمبر سورت دی. مدنی سورت دی. ربط و مناسبت د دغه سورت د مخکې سره. مخکې سورت کې آداب د قتال فی سبیل الله ذکر شول. پدی صورت کې چې دی ذکر د بعض فرق ضالو دی. د مشرکین چې هغه مشرکین او اهل کتاب دي. دویم مخکې صورت کې چې دی امر بالقتال و. په دې صورت کې اسباب د وجوب د قتال ذکر کیږي. دریم مخکې صورت کې ایجاب د قتال وو. په دې صورت کې جوابات دي د موانع د قتال. سلورم مخی صورت کی انواع اربعه د مومنانو او یو نوع د کفارو. پدی صورت کی آغا فرقه ذکر کی چه لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء چه آغا فرقه د منافقین ہوا. سره د ذکر د اوصاف د هغی. پنځم مخکې چې د طریقه د تقسیم د غنایم هوا. په دې صورت کې تقسیم د صدقې مفروضه دی سره د ذکر د مصارف د هغې بالتفصیل. شپږم مخکې صورت کې امر باعداد الاسلحه للقتال او دې صورت کې زجر دی منافقینو ته بترکهم ذالک الاعداد. منافقانو اعداد او تیاری په مقابل د دښمن کې پریخه او کی تزورنا. اوم په ابتدا د دغه صورت کې 5 صفات د مؤمنینو ذکر شول. د مخکنی صورت په ابتدا کې په دې صورت کې لس اوصاف ذکر کیږي په آیت نمبر 112 کې. اتم مخی امر بالقتال فقط مع اعداء الله. پدی صورت کی براعت دے و ترک الولیجہ و ترک الجنازہ والاستغفار لهم مع الامر بالقتال. بخنب ورطنواڑی مند جنازی و پی نکے او امر پکی بالقتال هم ذکر کی گئی. خلاصه د صورت دادا دعوت صورت القتال والجهاد بمخالفة جميع اعداء التوحيد من اهل الكتاب والمشركين واهل النفاق. د دې صورت دعوتات چې جهاد او قتال وکوي شي د توحید د دښمنانو په مقابل کې
د اهل کتابونه د مشرکینونه او د اهل نفاق نه دا دعوت تقریبا شپږ کړه شپږ کرت دا دعوه ذکر دا آیت پنځم څوارلسم نهشتم شپږ دېرشم درې اویایم امر دی بالهم حصہ ثانیه د تر نهه نویم آیته باقی کې احوال د منافقینو دي زجرن او امر دی بالجهاد معهم حصہ رابعه د تر آخرنی آیته پورې پدې کې احوال د مؤمنینو مجاهدینو دي او ترغیبات دي داعی القرآن العظیم رجاء ان یؤمنو آیت شپږم کې بیا جواب دی د مانع اولنا عن القتال چې هغه عهد دی حاصل د جواب دا دی چې د خلکو وعده ما تکړه نو دا وعده دسې واله ککل عدم او د قتال د پاره به دوی سره 14 وجې ذکر کی او دا اوصاف قبیحه د دوی هم دي د آیت پوونه تر 14 پورې بیا امر دی بالقتال او پشپږ امور باندې چې متفرع دي علی القتال سوال لس پنځلس کې ترغیب دی الى القتال او براءت دی آیت 14 کې جواب دی د مانع ثانینا چې هغه تعمیر د مشرکین د مساجد الله او اعمال صالحه من غیر ذلك حاصل دا دی چې شرک محبط دی ټول اعمال دی اس اعتبار مولا نشته ک کورونه جوړوي د خدای تعالی مساجد جوړوي په چې ترسو معقیده درست نه وي نو زره غټنه کوي آیت ولس کې بدا ذکر کینو نس او سبب د قبولیت چې هغه ایمان دی دا ذکر کې آیت تلس کې سره د بشارت نه پایت شلم یا وشتم دویشتم بیا جواب دی د دریم مانعنا چې هغه ابوت او اخوت دی حاصل د جواب من د موالات مع الآباء والاخوان لاجل کفرهم وشرکهم ورچ پلاران یو کورونه دي چې مشرکان دي دوستانی به سره نه پالي آیت 3 کې زجر دی سره د زورلې آیت 3 کې بیا د هغې نه بعد ترغیب دی الى الجهاد او بشارت دی بالنصر آیت 15 شپږشتم کې وشتم کې سره د نهینا عن الافتخار بالکسره بیا جواب دی د څلورم مانعنا په یوشتم کې چې هغه خوف د علت دی بسبب القتال معهم حاصل د جواب دا دی ګوره اغنا مالداري وغیره دا د الله تعالی په یاد کې نو پروا مه کوئ باهل النجاسه فامنعوهم عن المسجد الحرام والطواف والحج د مسجد حرام او طواف او حج نه دا خلق منع کې او کتاب مې پرې دلتا نو رب کریم فرمایي براءة من الله طالب موضوع دې ټول سورت البراءة من الكفار اجمعين بقتالهم وجهادهم دا ټول کفارو نه براءت دې سره قتال او دې سره جهاد پکار دی د دې سورت ډیر زیات نمونه دي یو نوم دغه سورت د طالبانو سورت التوبه دویم نوم یې د سوره براءت دریم نوم یې د مقشقشه څلورم نوم یې د منافقت نه خلاصون کې سورت څلورم نوم یې د مبعثره بل نوم یې د فاضحه
فاتحه ذکر ورتوي چې منافقان شرمولي. سورة العذاب، سورة المخزية، سورة المسيرة، سورة البحوث تلاش کون کی، سورة المنفرة، سورة المعيرة، سورة المنكلة او سورة المشردة، سورة المدمدمة هلاکون کے او سورة الحافرة. قرطبی و منار دا نمونه لکلی. دا دی سورت پسر کی بسم اللہ ولی نشتا طالبہ. دا دی علماء وجوہات لکلی. و بسم اللہ زکت دی سورت پسر کی نشتا جو ورسره ندا نازل شوی نو چې ندا نازل شوی نو لیکلیم ندا. حکمت دا عدم نزولی سشی دے ولی ندا نازل شوی وی پا بسم اللہ کی الرحمن و رحیم دے او ماتا دا ہے دا رحمت او پا دی صورت کی اعلان دا براعت دے دا چانا دا مشرکانونا بیزاری دا نو دلتے بسم اللہ ذکرانا وڑلا او مبارد دیو قول دا نقل کرے اغوئی دا صورت دا عربانو دا دستور مطابق نازل شوئی. دا عربانو دستور داو چه کل بے چا سر لوز ماتولو دا دوی مینس کے بیو لوز و عہد بو او دا لوز بے سر ماتو او خط بے لکا نو داگی پسر کے بے بسم اللہ ندی کلا. نو چونکہ دل تکم لوزو نوا او نور د دوی نه د براءت اعلان کیږي نو داغي د دستور مطابق د دې صورت په سر کې بسم الله نه د لیکل شوی او همدا وجه د طالبہ قاضی صاحب لیکلی دي وای د حضرت عثمان رضی الله عنه نه پوښتنه وشوه. بغوی، ترمذی، نسائی، ابن حبان دی طول دا روایت راخستے. راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دے وَمَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الثَّانِ وَإِلَى بَرَاءَ وَهِيَ مِنَ الْمِئَيْنِ فَقَرَّنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. دی صورت پسر کم بسم اللہ ولی ندلی کلی نو دا مبارک ورطا جواب کی اویلی جکانا مما یأتی علیہ الزمان وهو ينزل عليه سورة ذوات العدد فإذا نزل عليه شيء يدعو بعد من كان يكتب عنده فيقول دعوا هذه الآية في سورة التي يذكر فيها كذا وكذا. نو باہر تقدیرہ بسم اللہ رم ندلی کلی شوی خلاصہ دا روایت تا جوڑی گی چھ نوا او قاضی سے بنا وجم ذکر کرے دا ورطا اگا دادا چھ دا صورت بسم اللہ رازی دا پار دا رفع دا آمان بسم اللہ دا پار دا آمان رازی او دا صورت دے لرفع الآمان پدی کہ آمان پورتا کی گی نو پدی اساسو بنیاد چاویلی چه دو مخکنه صورت یو شیدی نو زکا منز کی ورسر بسم اللہ ندر آوڑی و باہر تقدیر نشتا نو نشتی. رب کریم فرمائی براءت من اللہ ورسولہ دا مبتدا دا طالب براءتن تخصیص دا دیر آگل ہے پسفت باندے براءت من اللہ یا دا خبر کی مبتدا اور سر محذوفہ کی اوئی هذه براءت من اللہ ورسولہ دا اللہ تعالی دا غد پیغمبر دا طرفنا براءت دے
دویم علماء لیکي دلته یا مبتدا یې کوي نو کته وایي چې هلکه نکره ده او نکره خو مبتدا نه واقع کېږي نو بیا دلته علماء لیکي نکره خو ده خو د نکرې د مبتدا واقع کېدو څو صورتونه دي یو صورت یې دا دی چې تخصیص د هغې راشي په صفت سره دلته وایي د دې نکرې تخصیص په صفت سره راغلی داسې تعبیر کوو ګورئ ورته براءت او بیزاری دا براءت او بیزاری هسی براءت او بیزاری من الله ورسوله چې د الله تعالی او د هغه د رسول د طرف نه ده واصلة الى الذين ده خبر کوي دا بیزاری چې ده واصله د هغې کسانو ته عاهدتم چې تاسو ورسره لوزونه کړي دي من المشرکین د مشرکانو نه او لوز مات کړی دی درې قسمه مو ویلې د مشرکانو نه اول ډله پکې هغه چې لوز مات کړی و نو برات اعلان شو بیزاری د الله تعالی او د هغه د پیغمبر د طرف نه هغه کسانو ته چې تاسو د هغې سره لوز کړی و مشرکانو او بیا دوی دا لوز مات کړی و نو څه چل وکړئ فسیحو فی الارض ووایي ورته حکم دا دی ګوره ګرځئ په ځمکه کې 4 اشهر 4 میاشتې په امن کې 4 میاشتې موده کم یوه وه نو بیا علماو لیکلي دي چې هغه د ذوالحجې د 10 نه د ربیع الثاني تر 10 پورې دا 4 میاشتې وي ګرځئ آزاد امن کې خو یاد ساتئ پوه شئ چې انکم غیر معجز الله تاسو نه یاستئ عاجزه کوونکي باري تعالی لره د اتیان د عذاب نه یعنی باری تعالی د عذاب در راوستون نشي عاجزه کولی بلکې عذاب براولي وان الله یقینا الله تعالی مخزي الكافرین شرمون کې د کفارو دی شرمون کې د کفارو دی ذلیل کون کې د هغې دی اوس راشه بیا رب کریم فرمائی وآذان من اللہ ورسوله الى الذین الى الناس یوم الحج الاکبر الکه مخی براعتو دلتا آذانو دا اعلان دستشی بے نو مفسرین لی که مخی اعلانو دا دنیا دا احکام مبارکے دلته اعلان دی دا وی د محبت او د موالاتو نه د براءت هیڅ دوستی به ورسره نه پالئ ګوره دریم دویم مخکې براءت و دلته ګوره مخکې براءت خبر وکنه براءتونه او دلته طالب اعلان راوړه اعلان ته واجب ویلی دریم علماء لیکي مخکې براءتو د وعدو والانا دلته براءت دی د عامو مشرکانو نه خلاصه کې مو ویلی بس دا ووایي هلته د چا نه براءتو هغه مشرکان چې د هغې سره لوزونه وو او لوزونه یې مات کړي وو حکم یې ذکر شوی دلته براءت د عامو مشرکانو نه دی وآذان من الله ورسوله اعلان دی د الله تعالی د لوري او د هغه د پیغمبر د لوري چاته خلکو ته یوم الحج الاکبر په ورځ د حج اکبر باندې په ورځ د حج اکبر باندې طالب حدیث کې راشي دا لسم د ذوالحجې وه او دی ورځې ته حج اکبر ځکه وایي چې
چې په دغه ورځ د حج ډېر کارونه کېږي لکه جمره، قرباني، طواف وغیره. نو 10 د ذوالحجې وه. دا اعلان دی د الله تعالی او د هغه د پیغمبر د لوري په دغه ورځ باندې. اعلان څه شی دی؟ ان الله بریء من المشرکین ورسوله. یقینا الله تعالی بری دی د مشرکانو نه او رسول د هغه هم بری دی. رسول د هغه هم بری دی. نو طالبه دا عام براعت شه د عام مشرکانو نه. بیا رب کریم فرمائی فَإِن تُبْتُمْ او که اعراض مو کنو پوها شئی چه نه آشتی تاسو عاجزه کون که اللہ تعالی لرا ده اتیان ده عذابنا او زیر ورکانی کسانو تا چه کافران ده بعذاب علیم فتردون کی عذابا. نصور ڈالی ذکر شوری دعا عام مشرکان او آغا مشرکان چه داگی سر لوزون شویوا. اس درم لو دل ذکر کی راتا الا الذين عاهدتم من المشركين. دا اس درم دل دو آغا دل دا چه دا سلور میاشتو نزیاد مدا عهد ورسرو او دوی عهد نئی مات کرائی مگر آغا کسان چه لوز کرائی تاسو دا دوی سر دا مشرکان دا. ثم لم ينقصوكم شيئا بیا کمی ندے کڑے استاسونا فوعدہ کی ات ولم يظاهروا عليكم احدا او کومکم ندے کڑے تاسو دوی سرا کومکم ندے کڑے دوی ستاسو پا خلاف دے او چا سرا کومکم ندے کڑے. نو فاتموا الیہم عہدهم پورا کی دوی سرا غلوز دوی الى مدتهم تر مودے پورے. کمی مودے پوری چه ملوزون اور سرا کڑی او دوی لوزون نماتی مدہ اور سرا پورا کئی. یقیناً باری تعالیٰ خوخوی متقیان مراد دا متقیانونا پورا کون کی دوعدو دی. طالب حدیثی تراشی دی پیغام اڑلو دا پارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے گلیو او آغے دا حج دا موسم امیر مقرر کریو. بیائی جدے ور پس علی رضی اللہ عنہ لے گا سلور خبرو کله چې مبارک التلار نو ورته ویل چې امیر راغلی که مامور پوښتنه یې وکړه څه شي دپاره راغلی. عادت نه و چې کله به یو براعت ته ولوزنامه اعلانېده ګرچې امیر ابوبکر صدیق رضی الله عنه وه خو د هغې وخت سره عادت ده و چې دا براعتنامه به هغه چا اعلانوله چې څوک به د امیر د کورنۍ نه وه. نو دی مبارک لاړه د حج موسم وه سلور خبرې ورته محبوب کړې وې زور دی که نه ډېر خوند کوي. یو دا ورته ویلې چې الا لا يحجن بعد العام مشرکون. اعلان دا دی زموږ د طرفه د دې کال نه بعد به نور دلته مشرکان حج ته نه راځي. نوره خبره ختمه. دویم اعلان دا وکړه چې طواف نه به چې دی خلک بربند د کعبې نه به خلک بربند طوافونه نه کوي. دریم اعلان دا وکړه څلورو میاشتو موده اختیار ورکړی شو خلکو ته. څلورم یې دا ورته وویلې چې جنت ته به نه داخلېږي مګر نفس مسلمه. دا اعلان مبارک واورو چې دا څلور خبرې دي. خدای ورته ویلي چې فسیحوا فی الارض 4 اشهر ځئ په ځمکه کې څلور میاشتې مزل کوئ.
دا سیحو طالب سیح او سیاحت اگا گرزیدو تاوی چه پا نرمی سروی و پا آرام سروی او پا امن سروی امن سرا نو مقصد دو دوی تے ویلی چه سالور میاشتی امن کے گرزئی اسم نشتا درتا داغی نورس تو بیادو سیدو اجازت نداری فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پس کل چی قوت دل میاشت محترم الاشهر الحرم میاشت محترم نوجنی مشرکانو لر چرتمو چی امونتل ونی سیدوی لرو بندیان کے دوی لرا کینی دوی لرا پہر مرچل کے کدوی توبو استلو منزونے اوکرل زکاتونے ورکرل لارے پریدے یقیناً باری تعالی غفور و رحیم ذات دے کدی خپلو غلط و اعمالو نے توبو استلا نو بیا معاف دی ابن کثیر دیزی کی وی دغا آیت چه دے دا تخصیص شوئی دے پا دی آیت چه وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ بقرہ و صلیو نبی کے 13